د غزني تخنیکي پوهنتون مسوولین وایي د روان کال په ترڅ کې دغه پوهنتون په بېلابېلو برخو کې 15 پراختیايي پروژې پلي شوي دي. د مسوولینو په وینا په دغو پروژو کې د یو جومات جوړول، د پلي لارو او سړکونو پخول، د کتابتون رغول، د اوبو رسولو شبکې جوړول، د موټرو لپاره د پارکینګ جوړښت او د پوهنتون د ودانیو رنګول شامل دي چې یو شمېر یې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي او د پاتې نورو چارې لا هم روانې دي. په روان 1404 هجري شمسي کال کې 15 غټې پراختیايي پروژې عملي کړې دي چې د هغو له جملې څخه یو د سړکونو پخول دي او همدارنګه د پوهنتون د تعمیر رنګمالي او د غزني تخنیکي پوهنتون لپاره د اوبو غټې ذخیرې جوړول او همدارنګه په دغو ورځو کې د غزني تخنیکي پوهنتون لپاره د یو باب مسجد افتتاح ولسي 14 میلیونه افغانۍ مصرف پرې راځي. په ټوله کې د غزني تخنیکي پوهنتون په 1404 کال کې د 20 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې پراختیايي پروژې عملي کړې دي. په همدې حال کې دغه پوهنتون زده کړیالان او د سړکونو جوړولو پروژې مسؤل وایي د یادو پروژو پلي کېدو له یوې خوا دې ښوونیز مرکز ته نوې بڼه ورکړې او له بلې خوا یو شمېر کارګرو ته د کار او عاید زمینه برابره کړې ده. دوی د اسلامي امارت له مسؤلینو غواړي چې د لوړو زده کړو له ورته بنسټونو سره خپله پاملرنه لا پراخه او دوامداره وساتي. خپل هم ډېر خوشحاله خلک هم انشاءالله خوشحاله دي او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبوي. موږ د دې پروژو نه ډېر خوشحاله یو او ډېر ترې راضي. له اسلامي امارت غوښتنه ده تر څو په نورو پوهنتونونو کې د محصلینو لپاره داسې پروژه د عملي سي د هغو په درسي چاپیریال باندې پوره تاثیرات ولري. د غزني تخنیکي پوهنتون د مهال درې فعاله پوهنځي لري او هر کال د جیولوژي او معدن، الکترومیخانیک او ساختماني انجنیري په برخو کې شاوخوا 200 تنه فارغان ټولنې ته وړاندې کوي. محمد عارف لیوال، امید رادیو، غزني.